بسم الله الرحمن الرحیم. درازار آفیشل پښتو شاعري د طرفنا ز فضل سبحان ټول ملګرو ته د امن مینې او بختور نصیب دعا کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ یې او د ژوند په لارو کې به د کامیابی په لور روان یې، بریالي اوسئ. ګرانو ملګرو، هر بندله الله سنس صلاحیت ورکړی، که د دغه انعام په بهتر انداز کې خصمانه وشي او په مناسب موقع د هغې اظهار وشي، یو ځلان ستوری ته جوړ شي. او که وخت او حالات وفا ونه کړي، نو ډېر د ګنګس ګلونه په ادیرو کې په بېنومه قبرونو مړاوي شي او ورژېږي. په دې بابله یو درې خبرې یاد ساتل پکار دي. اول، زما اصل ټیلنټ څه دی او د هغې نه زه څه کار اخیستی شم. دویم، خپل دغه صلاحیت د تربیت د سخت عمل نه تیرول او د ژوند د څپېړو نه نه وېرېدل ډېره ضروري خبره ده. دریم، د خپل صلاحیت اظهار په مناسب موقع او په پوره زړه سره کول او د دې خبرې پروا نه کول چې لا خو ډېره لار پاتې ده. په ژوند کې د څه ښه مقام ګټلو لا ضروري ده چې د خپل منزل تعین وشي، نه چې د نورو خلکو د منزلونو په حصول کې د مزدور په شان کار وکړي. که په دې خبره پوه نه شوي، نو بیا یاد ساتئ، بل څوک نه، ته پخپله د خپل صلاحیت او د خپل ارمان قاتل یې. ګرانو ملګرو، یو غزل ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم چې دا په اګست 1997 کې ما لیکلی و، او په هغه وخت کې زما خوښ و. ډېره موده بعد چې مې د نظر نه تېر شو، نو هم هغه شان خوږ راباندې ولګېدو. ستاسو سره د هغې اشعار شیر کوم. د حادثو که نه ویریږي زړګی، د حادثو که نه ویریږي زړګی، د زوړ دیوال هسې نړیږي زړګی. او ستا بیروخي چې خپل نکونه خښ کی، ستا بیروخي چې خپل نکونه خښ کی، لکه د خیګ راولاړیږي زړګی. او ما د غربت تشه کاسه کې لیدل، ما د غربت تشه کاسه کې لیدل، دوستان زمونږه جدا کیږي زړګی. چې د الوت وزرې وخت اتړي، چې د الوت وزرې وخت اتړي، تقدیر به رو په رو خوارېږي زړګی. او چې توره شپه هم توره شپه تېره شوه، چې توره شپه هم توره شپه تېره شوه، بیا به سبا ته لوګی کېږي زړګی. او چې حسن سترګې برندې برندې کړې نو، چې حسن سترګې برندې برندې کړې نو، خود به قطره قطره ډوبېږي زړګی. او فضله ستا زړګی څه یو خو نه دی، فضله ستا زړګی څه یو خو نه دی، بیا دې په زړه کوم راورېږي زړګی. او د حادثو که نه ویریږي زړګی، د زوړ دیوال هسې نړیږي زړګی. ملګرو، دا یو قطعه ستاسو نظر کوم. دې لما عنوان یې ښودی دی ضرورت. نه څه وفا او نه خندا غواړمه، نه څه وفا او نه خندا غواړمه، نه څه رڼا او نه دوا غواړمه. لاس د قضا د وخت ګریوان ته رسي، لاس د قضا د وخت ګریوان ته رسي، د جنون سترګو له برېښنا غواړمه. ګرانو ملګرو، امید دی چې دا کلام او مختصر تنقیدي خبرې به ستاسو خوښې شوي، او د دې په هکله به زما سره په کمنټس کې خپل دریځ شریکوئ. زه به د اصلاح په غرض ستاسو د دروند خیال په تمه یم. ښاد او خوشحاله اوسئ.